د قبولیت لپاره یوه نسخه درته زه مخکې کوم چې د هغې نسخې ته امام بخاري رحمت الله علیه په دې لومړي حدیث کې اشاره کړې چې هغې ته حدیث ته نیت وایي په السنه و مشهور هم دغه د حدیث النیه انما الاعمال بالنیات. امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث په خپل کتاب په اول کې ولې ذکر کړی؟ صاحب د مشکات دا هم لومبې راوړلی دی، مقدمې پسې فورا امام بخاري راوړلی نو توجیحات په سبا درته ویل یو وجه ده صرف نن ویل. هغه وجه دا ده چې کوم طالب علمان دي او د علم طلب کوي خصوصا د دوره حدیث هغوی ته ارشاد ورکوي، اهدام کوي، هغوی ته لاره ښیي د څه؟ د اصلاح النیه. چې ګورې تا د حدیثو په فن کې شروع کړه نیت ټیک کړه، د نیت اصلاح کړه، انما الاعمال بالنیات. نور تفصیل به انشاءالله راځي. زموږ د احنافو په نزد دې کې تقدیم د ثواب دی چې د اعمالو د ثواب تعلق د نیت سره دی. نیت که درست و ثواب ملاویږي او که نیت خراب و ثواب نه ملاویږي. او مشهور یو واقع امام بخاري دلته اشاره ورته کوي. امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه خو سترپوش وو، د چا پرده بینا نشته. یوې ښځې مهاجر ابن قیس دا یو سړي مهاجر ابن قیس د یو ښځې د واده او د نکاح په خیال هجرت کړی. څومره د مکې نه مدینې ته هجرت یې کړی دی او د مکې نه مدینې ته اوس په ګاډي کې سړی ستړی کېږي، هغه پیاده او د اوښانو سفر، ګرمي، یارې قوم پرېښودل، وطن پرېښودل. خو چې نبي علیه السلام ته پته ولګېده چې دی خو الله د رضا لپاره مهاجر نه دی، د ښځې د نکاح لپاره دی، نو په منبر علیه السلام اصلاحا دا حدیث ویلی. حضرت عمر په منبر ویلی، په منبر نبی علیه السلام فرمایل انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر فهجرته مردود الى ما هاجر. ادوله جمله پرېښې ده کې به خبرې کوم. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته مقبوله الى الله ورسوله. چې دومره لوی عمل د هجرت په هغه زمانه کې د یوې ښځې نیت پکې راغی د تزوج مردود شو. نو که زمونږ ستاسو دا طالبي او دا علم دا د دنیا د مقاصدو دپاره شي نو دا ټول هر څه مردود شو. دنیا هم لاړه، ستړی هم شوې، تکلیف هم مې نه وشو، ثواب هم حاصل نه شو. نیت اصلاح به کوو اول نمبر. نیت بندی چې په دې منډو ترړو زمونږ نه الله راضي شي او په دې مونږ الله راضي کړو. علم حاصل کوم، په علم الله خوشحالېږي. د الله او د رسول د خبرو د اقوال و افعال و تقریراتو آګاهي حاصله کړم چې الله خوشحاله شي او بیا په عمل وکړم. علم خو دې دی چې زه په عمل وکړم نو په عمل الله خوشحالېږي چې الله خوشحاله شي او ښکلی عمل وکړم. دا به زمونږ ستاسو نیت وي. نیت خراب شو د الله مدد هم بیا نه چې نیت ښي د الله مدد به مې دو عقیده ته وي. یو بادشاہ تیر شوی دی، نظام الملک توسی. د هغه زمانه کې د علم ډېر لوی ترویج و، ډېرې مدرسې جوړې کړې. لکه هغه زمانه کې قاضیان او مفتیان او د فوج او د پولیس مشران او د حکومت او د سلطنت چې کوم اراکین به دا به ټول علما زمانه د علم چا ورته ذهن کې دا واچوله چې تا خو مدرسې جوړې کړې، طالبان هم زیات شو. ګورې چې کوم روح دی د علم انشته. نو که څوک علم دی له حاصلې چې قاضي بشم، مفتی بشم، تنخوا بالا
مدرس بشم تنخواہ واخلم، پولیس فوج کې افسر بشم تنخواہ واخلم. لکه دې زمانه کې چې دوی دې میرټ ته ګوري خو دنیاوي ترجیحات دي. هغه زمانه کې به دا دیني ترجیحات، حافظ به او حدیث به ویلي او فقه به ویلي او هغه به غټ منصب ورکړي. لږ نیمګړی مولا به هغه به نیمګړی منصب کمزوري منصب ورکړي. خلکو به کوشش کوي. نو دوی چودري کا معلومات اخلم چې د خلکو دا خبر رښتیا ده کنه. زه خو چې دا دونه خرچه کوم او خزانه لګوم دې لپاره لګوم چې الله راضي شي او ښه نیت دي. نو چې کوم لویه مدرسه او یونیورسټي واغې ته لاړ او لباس او هیئت بدل کړي چې څوک به نه پېژني چې دا بادشاه طالبان ناستو بل تکرار یې کوه. دی ورغه یو طالب سره کېناست، بچې څوک کې د کم دی د فلان کې دی څه کې دی سبق ولې وي نه مزدوري ولې نه وي او د سر اوچت کړ د کاکا جي پلار مې قاضي دی نو زم سبق مې چې قاضي را نه جوړ شي د پلار غځې ونیسي. او دا خبره ټیک ده. دا مقصد هم دنیا د آخرت نه دی، الله نه دی. بل ماشوم نه ورغه بچې دلته راشه څوک کې د کم دی څه کار کوي سبق ویم او مزدوری ځان له ولې نه کوي پیسې ولې نه ګټي. وی کاکا جي پلار مې مفتی دی پلار مې په دې منصب دی نو دا هغه منصب حاصل وغواړم. خو چې چا نه به تپوس کوم د هر چا دا مقصد و چې سبق دی لرم چې فوج کې افسر شم، پولیس کې افسر شم، د ډاک افسر شم. هغه زمانه کې چې کوم منصبونه هغې پسې دې ویړه کې مې فیصله وکړه چې بس لاړ شم لومړي به شاهي فرمان دا جاري کوم چې دا مدرسې مکمل ختمې کې روانې کړي. دا خلک خو د دنیا د تنخواګانو دپاره لګیا دي، دا خو د خپل زیب و زینت دپاره لګیا دي، دا خو د خپل تعیش دپاره لګیا دي. د الله رضا خو مفقوده شو. دې کې دغه منصب ته ورسېږي د هغې نه به پیسه حاصلی، منصب ګټي، د علم حاصلی د حصول د دغه منصب دپاره او دغه منصب ته چې ورسېږي په هغې به پیسه پیدا کوي. حلال دی که حرام؟ مدرسې بس خبره ټیک ده، مشاور چې مشوره را کړې ټیک یې را کړې د مدرسې والا چې راته داسې دروازه کې یو هلک و ورېږه دنم تپوس کړو هغه په خپل کتاب پروت دی او سبق وایي. د دې تپوس وکړو بچې یو تپوس ته نه کړو کاکا جي زما وخت مه خرابوه ما سره څه کار بچې یو تپوس کوم میلمه اوهو زه مطالعه کوم کتاب ګورم او ته ماله تپوسونه کې بچې یو خبره کوم څه دونه وخت خو دې نه ضایع کېږي. ښه وایه کاکا جي څه وی وی ته دلته څه کوې وی ته نه ګورې سبق ته ناست دا څه دپاره وی دا سبق څه له حاصله وی کاکا جي دې له چې الله راضي شي چې دا علم حاصل کم په دې عمل بل ته وښیم د دې نه شو اشاعت وکړم لوی رب راضي شي. بس دا الله د بعثت د رسولو د کتبو د انزال نه دغه مقصد دی چې مخلوق انسانیت په دې پوه شي د هغې د مقتضا مطابق عمل وکړي هغه بل ته ورسوي. الله خو که د دین حفاظت اغشتی دی خو د هغې مقصد خو دا نه دی چې قرآن شریف ماسخوتن د فرشتو په ځای پالمارو کې بدلی چې څوک یې خراب نه کړي او سارې بیا د المارو نه کوځئ او فرشتې څوکیداران یې ونهړې دي. د دین حفاظت خو په دغه مدرسو پته چې دا خبره یې اورېده نو بادشاه توسی وی چې ما خو بچې مدرسې روانولې ما ته خو دا پته لګېدلې وه چې د دې خلکو نیتونه ټیک نه دي، ټول د دنیا جاه پسې او پیسو پسې لګیا دي او مې لیدل تپوس پې مه کوم او بچې ستا نیت ټیک دی ته د الله د رضا دپاره لګې نو صرف ستا په وجه دا مدرسې پرېږدم. بس کېدای شي هره مدرسه کې ستا په شان یو طالب وي دا نور دې لږ وشي خراب دي شي دې نه دې بېکاره خلک جوړ شي خو چې ستا په شان یو طالب به ممکن ده په دې مدرسو کې وي نو چې دا یو طالب د الله د رضا د طالب او په صحیح طریقه علم حاصلونکي جوړ شي بس دا کافي دی. ستا د وجې مدرسې نړند وم دغسې پرېږده. الله د هغې طالب نه څوک جوړ کړل هغه طالب پرېږده د هغه نه الله امام احمد غزالي رحمه الله جوړ څومره د دین کار دی الله ماشت مقصد د الله رضا که د الله رضا مقصد نه وبال دی ګورئ
هر سحر چې راځي هر سحر یو 2 رکعاته نفل کني مثال پتاو د کوميان طالبان تر نفلونه دا ځان له مسله نفل نشي کولای. حضرت ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایي ویته دا تهجد باول شپه کې دا ویتر اول شپه کې دا نشي پاسې دی تهجد نه ولی دا هغه بدا حدیثو حفظ لپاره د جامع حدیث بیان دا دا نشي پاسې نو مولانا پکې سره رعایت شته دي دا خلک وایي کنه په موږ نفل وجینه چې او خپل نه نيسي او په موږ نفلونه کوي موږ له ترغیبات راکوي او خپل نفل نه کوي. واقعي د طالب او د مولا ټول تعلق په فرایضو کې لګیا دي اهم فلاهم دغه تعلق دی. بهر کې کنينو چې سار راځي نو لکه فیصله کاوه دا نیت کوي چې الله شیطان خو لګیا دی ما ته وسوسه پاچي هغه مولا بشي وی مفتی بشي مدرسه کې بغټه تنخواه اخلي او یا بسکول تلار شي د سکول استاد بشي یا به کالج تلار شي د کالج پروفیسر بشي یا د خلکو توجه بدل تمایل شي خلک به عزت کوي قدر به کوي لوی امامت برته حاصل شي احترام به خلک کوي پیسې برا کوي د بچو به عزت کوي دا وسوسه خو الله شیطان ما ترا چي او الله دا غیر اختیاري دي او قصدن سبازي زيدون لا وسوسه راشي او زول دوام ورکو زبي خوشاله کوم الله زما د دینه توبه ده استغفرك واتوب اليك استغفرك واتوب اليك نو الله بیا مدد کوي. نو یو بدن نیت د اوسنا مکمل ورته ډیر ګران کار دی طالب کول آسان کار نه د اوسنا به د خپل نیت اصلاح وکړي. امام بخاری د حدیث په اول کې راوړو نو په مقاصدو کې یو مقصد دته دی تاسو ته د دې خبره ارشاد کوي چې د خپل نیتونو اصلاح وکړي. که مخکې نن په لکه سره غلي دي نو توبه به وباسو دغه سوچونو او وسوسو فکرونو سره زمون د الوی عمل خیرن شوه دی عمل خراب شوه نه دی خو خیرن شوه جامه خیرن شي نو غرزه بنا جامه چې خیرن شي وینځه با صفا بکې نو د خپل اعمال دغه خاص او خاشاک نو دغه غشنه او دغه غلط نیتونو د ملاوت نه با پاکو پاکیږي بس سره په اخلاص د نیت سره نیت په خشته کې مضبوط پکې او توبه به واسه ان شاء الله د نحومیر نه تاسو کوم مشورو د تعلیمه کړی ده الى الان مصفور ان شاء الله دا اعمال په خدای سوچه کې پاک شي. دا ضروري خبره ده بنیادی چې د نیت اصلاح او الله تعالی او دا روزانه د عمل مونږ را روانېږو روزانه به دا نیت کوو او دا سوچ به نه کوو دا زیات تر د پیسو سوچ راځي د دولت سوچ راځي قسم دی چې دولت او پیسې بستا خپل راځي کوم شي چې دا الله مقدر کړی دی دا د عقیده خبره ده دا د عقیده خبره ده چې کوم شي ما قدر لك ستاد لپاره کوم شي مقدر دی ابد تعالی بحذافیره دی خپل راځي چې الله یو شی مقدر کی ناغي تفویض نه راځي خامہ خبره ده خو اصل مونږ لګیا یو حرس کوو خامہ خبره درته چې کوم شی مقدر ده الله به پیسې درکړي الله بدل علم هم درکړي الله به سره مدد مو کوي دا چې څومره د دنیا خلق دي دوی کله مال خوري او دوی لکه خدای رزق ورکوي زما قسم په الله کې راستا د مخه خوري دنیا د کافر له الله نه پیدا کړي دنیا د فواسق له د فاسقانو له خدای نه پیدا کړي یو کور کې سړی جوړ کی دا د خپل ځان او د خپل بچو د پاره جوړي دا منګکان پکې سي به سوسي دا لالمانان او مچان او دا ماشي پکې اسي به سوسي دا سړی مچې پکې اسي به سوسي غیله جوړ کړي نه خو چې کله د کور نه انسان ختم شو او صرف پکې دا انسان ته کړه یوړه خوشي پاتې شو او صرف منګکان او ماشي او دا سیدونه پکې پاتې شي نو که تاسو خیالي کال 2 سالو 15 کال پس کور په خپل ختم شي
او یا مالک وی چیرې د کور ته ضرورت ختم شو دا بادي بلنګ کمبل خو به یوسته دغه رنګې په دې کور کې دا دنیا یو کور دی یو دار دی دا کور او دا رب العالمین د مسلمان د پاره او بیا د مخلص مسلمان د پاره رب العالمین دا کور جوړ کړی دی او دا کافران او دا فاسقان لکه د لړمانان او د مګو د مچو د ماشو دا استغفر د مخ پکې اسې به سوسي او که مسلمان د کور نه لاړ ختم شو نو حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله بیا دا کور لکه نو مسلمان د مخه کافر وسی او دا نور فاسقان مسلمانان د نیکانو صالحین او د علماو د مخه وسیږي نو چې کوم ستاده مخه په دې ځمکه آباد دي هغه له خدای ډوډۍ ورکړي هغه له الله رزق ورکړي طالب الله نه درکړي ولکه ازمایښونه راځي کنه دا خلکو صرف دنیا د ازمایښونه د دنیا په کم دي مال ور فراخه کړي دي او زموږ تاسو ان شاء الله خیرت ته نو د دنیا مشکلات بم راځي ابتلاءات بم راځي ازمایښونه بم راځي دا بلازمن بپکې نو دا نیتونه به قطعا نه کوي الله به روزي درکوي بالکل بروسه په الله ساتي او علم صرف د الله د رضا دپاره وکړئ چې زه سجده کړم او زه پې عمل وکړم او زه بیا نورو خلکو ته ورسم دا خو یوه خبره شوه دویمه خبره د مارونو دا ده چې په دې مدرسه کې الحمدلله زموږ د دې مدرسې تعلق د عقیدې د علماء دیوبند سره ده مشران ټول زموږ اکابر همدغه تېر شوي دي او دا مدرسه الحمدلله یو ډېره قدیمي درسګاه ده اوسنۍ نه ده د دې بنیاد د دارالعلوم حقانیې نه مخکې ایښودی شوی دی د دې بنیاد علماو د دارالعلوم حقانیې نه مخکې د دې تاسیس شوی زړه قدیمي درسګاه ده او د خپل زمانه اجله لوی لوی علماء کرام شيوخ دا په دې مدرسه کې پاتې شوی دي مدرسه کې درسونه کړي بعض دا شيوخونه زمون شیخ الحدیث مولانا عبدالرؤوف صاحب چې د مولانا حسین احمد مدني صاحب شاګرد دلته شیخ الحدیث ډېره زمانه بعض دا غینا زمون شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب شهید رحمه الله دلته شیخ الحدیث پاتې شوی ډېره زمانه دلته دا حدیثو درس ورکړی مولانا سمیع الحق صاحب زمونږ د دې غازو ډېرې او د مطرب لوی شیخ الحدیثو دلته ډېره زمانه د حدیثو په منصب پاتې شوی زمونږ د شیخ صاحب والد صاحب مولانا علي اکبر جان صاحب رحمه الله دلته د حدیثو درس ورکړی د مفتی صاحب باباجي شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب د دې والد محترم حضرت مولانا روح الله صاحب داسې لوی لوی علماء کرام دلته پاتې شوي مولانا محمد نذیر صاحب نذیر سابق صاحب د چکیسر دلته را تکمیلي استاد پاتې شوي دي هغه زمانه کې په ډېر زیات طالبان راغلل مولانا مغفور الله صاحب دلته استاد پاتې شوي دي دلته مدرس پاتې شوي شیخ صاحب او داسې ډېر لوی لوی علماء کرام په دې مدرسه کې مولانا عبدالجمیل صاحب شیخ الادب زموږ استاد دلته پاتې شوي دي مولانا عبدالحلیم صاحب دارنګې د کوهستان ملک مولوی صاحب کوم وخت کې بیو دلته کې مدرس پاتې شوی دی ما زمانه کې او زمانه کې دلته د فنونو یو غټ ترویج او خلک به د تکمیلي په دې کتابونو پسې کړل او د محتمل څخه د خواهش چې کم قابل استاد چې هغه دلته طالبان به دومره نو په ټولو مدرسو کې خدا مدرسه الحمدلله د هغه وخت نه روان دوان پاتې شوی دا او د مدرسې جلسو له چې کوم اکابر راغلي د دې یو دستاربندي شوی و ما ته یاد نه لري چې زما د پیدایش نه مخکې و وروستو سنې ما ته نه دی یاد د هغې دستاربندۍ له لوی لوی اکابر راغلي وو د دې مدرسې جلسه په دې کلي کې عثمانزو پړاک کې وي شوی و مولانا شمس الحق افغاني صاحب رحمت الله علیه مولانا نصیر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه دلته راغلي دي مولانا احتشام الحق تانوي رحمت الله علیه دا ډېر غټ اکابر د دې مدرسې سره د هغې نسبت پاتې شوی دی دا لوی لوی علماء کرام اوس هم مولانا تقي عثماني صاحب مولانا محمد رفیع عثماني صاحب وروس کاله موږ د دارالعلوم کراچۍ نه یو شیخ راغوښتو نو دا لوی لوی اکابر دې مدرسه کې پاتې دی الحمدلله دا اخلاص باندې د دې بنیاد د دې علاقې علماو یې ښودی
مولانا عبدالجلیل صاحب رحمه الله او دارنګ نور اکابر د دې علاقې د دې وطن لوی خلک لوی شيوخ د دې فضلا الحمدلله پاتې شوي لوی شيوخ د دې مدرسې فاضلین پاتې شوي. مولانا غلامین صاحب شیخ الحدیث وفات شوی دی دې نه فارغ دی. مولانا احمد علی جان صاحب رحمه الله دې نه فارغ شوی دی. داسې غټ علماء کرام هغه د دې مدرسې فضلا پاتې شوي. نو دا مدرسه د مخکې نه الحمدلله را روانه ده، په اخلاص بنیاد ښودې شوی دی او په اخلاص پکې خدمت کېږي. او زما خپل دا سوچ دی بنیاد په اخلاص خدمت. اوس هم الحمدلله چې څومره جمله هلکه دا اوبه پرېږده دا مو ویش پرېږده بس دلته کې اوس هم الحمدلله جمله مدرسین د چې څومره پورې محسوسو ډېر په اخلاص د مدرسې خدمت کوي. مدرسین داسې خدمت کوي دلته لکه د یو طالب په شان دی او د یو دغه په شان دی، څه تکبر یا څه خبره پکې نشته، ډېر په اخلاص. د مدرسې محتمم صاحب شو الحمدلله زمونږ شیخ صاحب زمونږ هم پکې هسې پټېنې اخلاص شامل. نو انشاءالله دا د دغه اکابرو د مدرسې د مشرانو په اخلاص باندې بنیاد ښودل شوی دی. نو رب العالمین به انشاءالله ډېر قبولیت ورکوي. زموږ ډېر فضلا الحمدلله چې څومره فاضل دي نو ډېر پکې الحمدلله په مختلفو مدرسو کې مدرسین دي، مفتیان دي، قبولیت الله ورکړی دی، ورکوي به انشاءالله. یوازې دورې حدیث زمونږ نه، زمونږ الحمدلله فنون د وړې دورې او دارنګې د افتاء او د فنون الحمدلله جید او قابل مدرسین د پته تاسو ته هم پته ولګي. دارالفتاء ده پکې، دارالتصنیف و تعلیف دی پکې، دارالحفظ و تجوید دی پکې او دارنګې نور شعبې دي پکې الحمدلله. او ډېر په شوق او په محنت باندې او استادان لګیا دي د فنونو د وړې دورې او د دې ټولو کتابونو درسونه د الله فضل دی، په ډېر ښه نهج باندې د الله فضل دی. روان الله دې ولا کامیابي ورکړي. نو د مدرسې متعلق مې خبره کوله او مدرسه زمونږ ګورې غریبه مدرسه ده. غریبه مدرسه په دې ده چې د مدرسې څه جاګیر نشته، د مدرسې څه دکانونه نشته، د مدرسې ظاهري څه د آمدن ذرایع نشته، مثلا نه چلوي. نو چې څومره طالب علمان دی الحمدلله مطبخ لنګر شته، د خپل وس مطابق طالب علمان چې مدرسه کې ډېروي هغې ته به د مدرسې طرف نه روټۍ وغیره انشاءالله ملاوي. الله فضل الله به مدد کوي انشاءالله. بجلی به وي انشاءالله که بجلی نه جنریټر زموږ شته الله فضل کوي انشاءالله. کې به الله به در سره مدد کوي. مخکې هم کړی دی، اوس هم کړی دی، بیا به هم کوي، بیا به هم کوي انشاءالله. دا مدرسه به داسې نه چې شخصي آمریت والا نظام وي، دا به ستاسو د طالبانو مشوره مدرسه ده، دا ستاسو مدرسه ده، ستاسو د فایدې لپاره جوړه ده، ستاسو په مشوره به دا مدرسه چلیږي او ستاسو په مشاورت او په ملګرتیا او په تعاون به انشاءالله العزیز دا مدرسه چلیږي. زموږ مفتي صاحب هم دغه تخویر دغه عادت او دغه خصلت دی چې طالب ته په دې نظر نه ګوري چې دا خو یو طالب دی او یو ردي ټوکری کې به پر غورځوم او بس خپل مقصد بتایم. نه، طالب دا الحمدلله چې څومره مدرسین دي یا موږ یا غیري، طالب د یو لوړ منصب سره تعلق لري، موږ ورته د هغې منصب په نظر ګورو طالبانو ته. یو څو څیزونو به تاسو لږ خیال ساتئ. ما تاسو ته مخکې ویل نن تاسو ته اصلاحي یو څو خبرې د یو څو څیزونو به خیال ساتئ. هغې کې یو څیز ادب او احترام دی. دا د فنونو طالبانو ته او د دورې طالبانو ته د دې به خیال ساتئ. د کتاب به ادب کوئ. کتاب د نه ونشلېږي. په کتاب باندې خصوصا د مدرسې په کتاب په فضول او ردي لیکل نه کوئ. دا د مدرسې امانت وي. تاسو په خپل کتاب کې څه علمي نکتې د استاد نه لیکئ نو ډېره فایده لري. بعضې وخت کې یو قید ذکر کې یو څه ورته ویل کېږي، یو تقریري او هغه یو مقدر وي، هغه استاد ذکر کې ته به یې ولیکي، دلته یو نقطه به ولیکي، یو بل شي. نو خپل کتاب باندې لیکل فایده ورکوي. د مدرسې په کتاب به لیکل نه کوي. او د مدرسې د کتاب به داسې خیال ساتئ چې د خپل کتاب نه به زیات خیال ساتئ چې پاڼه ترې ونه ځي، ونه شلېږي. او که د مدرسې یو کتاب هغه پاڼه ترې وځي یا دا غاړه کانټۍ خرابه شوي، اصلاح به کوي.
دا د مدرسې د کتاب ګوره چې دا څومره تاسو ادب کوئ الله به در سره مدد کوي انشاءالله. او دا کتابونه دیم ستاسو. اوس کال مونږ د دوره حدیث طالبانو له ډېر زیات کتابونه ورکړل. هزاره طالبانو به کتابونه مې تاسو خبر کوي رب العالمین به مدد وکړي. تقریبا چې څومره طالبان په مدرسه کې عثمانه یې چې څومره سیټونه 150 د دوره حدیث سیټونه دا طالب علمانو له مفت ورکړل. پرې مرتبه دوره حدیث ته اختتام کې ورکړل. باران شو دا په ګډوډ شو 150 نسخې ډېر شي. ممکن دا اوس یو کس سویلی دي رب العالمین او ان شاء الله چې الله وکړي الله مهربان شي. سو دغه نه دی خو الله مهربان شي. دا به تاسو له خپل الله بدل کې ان شاء الله. کتاب نه به الله نه پاتې کوي. چې تاسو له الله علم کړئ. نو د مدرسې د کتاب با ډېر خیال ساتئ چې کتاب خراب نشي. دویم د مدرسې د جمله استادان په قدر کوي احترام. د استادانو په احترام کوي. زه چې په مدرسه کې تعلیم پاتې شوی نو بعضې علما زما استادان نه دي پاتې. ما هغې سره یو ورځ سبق نه دی ویلی خو چونکې زما په وخت کې په مدرسه کې استادانو نو زه د هغې هم دونه احترام کوم لکه د خپل استاد په شان. استادانو احترام به کوي. بېادبي به نه کوي. بېعزتي به نه کوي. د مدرسې قدر احترام به کوي. د مدرسې اوبه بې ځایه استعمالوي. د مدرسې بجلي بې ځایه استعمالوي. د مدرسې په دیوالونو خطونه کوه. دا خبره جماعت کې چې کوم طالبان پاتې کېږي د جماعت احترام کوه. د جماعت چې کوم امام دی د هغه سره ښه ژوند تېرولو د هغه احترام او قدر کوه. او په جماعت کې په داسې طریقه ژوند تېروئ چې د جماعت پوه د جماعت مسله خرابه نه شي. د جماعت بجلي بې ځایه ضایع نه شي. د جماعت اوبه بې ځایه استعمال نه شي. د دې به پوره خیال ساتئ. زه به یو واقع درته ووایم. دا ما مخکې مې ویلي تاسو ته اوس بار بار مې ویلي. دې مدرسه کې زه طالب یم او موږ سره د کوهستان یو مولوي صاحب دوه استادان د تکمیلي دا کتابونه مو ویلو. موږ سره یو طالب و کوهستان یم چې ډېر قابل چې کله به تکرار کېده نو هغه چې به موږ سره بیا دا کتابونه تکرارول نو په خدای یقین وکړه اسے غیر مناسب خبر میں دخلی نہ ہوتی. مبادلہ سے نقطے بے ذکر کی ودا کتاب بے پتا سے طریقہ باندھے اگر عبارت منتو لگو چاہے اگر استاد نہ بنا او دیر پوئی واللہ والا دیر پوئی اور کھڑے خوب بیادبی بکرے رضا استاد بے سبق کی چھیلا لے اور کل بے طالبان و تمدا سے دیر جنہ ہمارا خراب کتابیں نہ دیکھتے دیر زیاد پتے استاد آتا ہے. تو سلطان را کوهستاني استاد به ډېر زیات بازار او به راټول خبره به کله نه کله ټینګ وه. ځکه چې موږ سره به تکرار کله کوو نو هغه استاد به هغسې مطالعه زه به ده ویم هغسې مطالعه نه وه کړې کومه چې به د ده د مطالعې په وجه په هغه کتاب وپوه شو. کتاب به ولګېد خو ډېر زیات بیا ده استادانو ده پسې پوهېږي ده په دې خو چې زه مدرس دا کتاب مې ده نه ښه خدای ولې یو ذهن ورکړی او ټول پوهه ورکړی. بس بیا خو د یو بل نه جدا شو. ډېره موده پس زه دلته مدرس وم نو زه پېښور کې په دې قصهخانه کې روان وم. نو قصهخانه کې چې مې وکتل یو هلک مې ولید لیونی اوږد کمیس یې تور اچولی او غالبا پرتوګ یې نو صرف کمیس و خولې نه یې لاړې بهېدلې ګوتې تاولې را تاولې چې ما په نظر وشو دا ما په شک پیدا شو لکه مې دا خو پلان کې طالب دی اندازه ده خو بیا مې کېدای شي بل څوک دا شکلونه مې یو بل سره مشابهت سره ورګه تپوس ته کوم بیا مې رب لیوانو سره څه کې ورنږدې چې تپوس ته وکړي چې سپېړه درنه کړي کزلو نه کړي. خیر طالبان موږ هم رومي مدرسینو تشویش و چې لږ غوندې ورغلم نږدې شم تپوس مې ته وکړم لکه فلان کې خو نه داسې ما ته وکتل نو ما ته به استادانو او طالبانو صحابیان وي. زموږ د باباجي پکې اکثر باباجي شاګردان ما دې صحابیان ته تېز ما ویل بس لومبې ټکې ده وي وګیم ډوډۍ را باندې وخوره. نو ما د مټونی و اوس په یاد دي سورته پته نشته چې هغه دکانونه به وي که بني او د قصهخانې د شهیدانو سره دغه یو دوه دکانونو کبان به خرڅول او غوښه به خرڅول
از کړي وته لګېدلې دوه کړي یو باندې به کبار خرڅول بل باندې غوښه په رشیدونو وهله وړه وړه به کوله د مام ډېره خوښه وه کله به ورتلم هغه دوکان ته به وخېجه هغه ته به لږه غوښه مخه راواله ډوډۍ به راواله مې لکه څنګه فلان کې وایي ښه ما دې باباجي جمدې دی که نه تا تپوس یې کړه او ما دې د خپلو بعضې استادانو تپوسونه مو کړل خو یو خبره به ټیک کوله دوه به یې خطا کولې پوزه مې وله پاکه کړه کڼې به یې دی خولې نه یې لاړې به یې دی یو دوه درې نوړی یې وخوړې او ناګانه مې د الله ته ورکړو یو چغې واله هغه پلیټ په ځمکه پرېوته هغه ډوډۍ په ځمکه ماته مې شو په دې لاړ دوکاندار ما راغی به دې ته لیوني دې راوته موږ له دې پلیټونه مات کړو مې پیسې به درکړې دا ما په خپلو سترګو لیدلی دا د هغه بې ادبۍ اثر د هغه استادانو د بې ادبۍ او د هتک اثرات دي چې رب العالمین هغه سره څه وکړل بیا ته نیم خبر شوي چې څه شو ځکه چې بیا به قصهخانې ته زه تلم یو ځای کې چا نه روپۍ روکې شي پیسې روکې شي نو که لس کاله پس هم په هغه ځای ځي نو هغه ځای ته ګوري نو چې زه به کله هم قصهخانې ته تلم ما به کتل فا سړی ما صحیح نه کوي مړ به یې خالي بیا پته نه لګي دا د بې ادبۍ نتیجه ادب بکوي په دارالعلوم حقانیه کې مولانا انظر شاه صاحب راغلی د احمد شاه کشمیری رحمت الله علیه زوی ما ته په خپله اورېدلي دي نو چې هغه څنګه بیان یې کوو نو په بیان کې وي چې زما د والد صاحب کټ اوس هم زمونږ په کور کې پروت دی نو ما د والدې نه تپوس وکړو چې بابا به مې په دې کټ کې په دې هیئت څملاستې ده وی نو هغه د سنتو استحبابي چې کوم د سنت ملاسته ده د هغې خلاف لکه حدیثو کې د نبي علیه السلام د ملاسته کیفیت چې کوم راغلی دی خو دا دی چې د شمال طرف ته مخ کې او د بل جنوب طرف ته خپې کې او مخ قبلې طرف ته کې زما د بابا کټ داسې و چې سر یې قبلې ته او خپې مشرق ته یواز پکې شته څه ممانعات نشته خو د نبي علیه السلام د ملاستې طرز داسې نو ما مې مور نه تپوس وکړه چې مور ما بابا به داسې سملاستې ده ما ویل خو د سنتو ډېر پابند و داسې ولې سملاستې ده وی هغې راته وی چې کله زه واده شوم نو ما وله کټ د سنتو مطابق برابر وی موله دې طرف ته کړه سر موله شمال ته کړه وی چې دې راننوت وي ما ته وی چې دا کټ مله داسې کړه دا سر چې دی دا ماله قبلې ته کړه او دا خپې راله نور خاته ته کړه ما ورته چې حضرت دا خو د سنتو خلاف شي که وی او دا خبره خو ټیک ته دا ممنوع نه دي جایز دي سر مې قبلې ته شي خو دې خوا زما د استاذ کور دی د استاذ کور ته مې خپې راځي دومره لویه خبره ده دومره احترام او د یو عالم د خولې نه مې واورېدل یو لوی عالم دی اوس هم شته یو مفتي صاحب دی د هغه د خولې نه مې ده یو ځای کې چا کیسټ لګولو نو په کیسټ کې مې دی واورېدل بل په سفر کې روان هم نو هغه سره کیسټ لګیو نو ما ورته دا واقع مې دی واورېدل وایي چې موږ په لاره باندې روانو نو یې ماشومانو لوبې کولې وی هغه یو ماشوم هغه نورو ماشومانو دوی چې هغه د هغه شی راغی ما ته اشاره وکړه د شي نسبت یا شی راغی شی خو داسې اوس بل لفظ دی که یو هغه شی خو هغه دی راغی وی په خبره مې اورېده نو را باندې ډېره بده ولګېده ماشوم خو مې صحیح کړ وی چې موږ رانږدې کړو ټول ماشومانو تښتېدل وی دا ماشوم ما پېژنده زموږ د محلې و وی د ورپسې لاړم وی ماشوم چې په کوم کور وردن نشو وی ما نورو کسانو ته وی مرګرو ته مې ووی چې ته موږ ته دا کم نسبت وکړ دې هلکه نو دا حرامزاده دی ورګه معلومات یې کړم وی چې دروازه مې واله وی خیر کور د نارینه نو زنانه راووته څوک یې د فلانکې خبرې کوم مفتي صاحب وی چې جی وایه خدمت وایه مې چې ورته پوښتنه دا ماشوم خو استاد ویلی که نه ویل مې چې رښتیا راته ووایه دا ماشوم ما ته ټیک نه ښکاري وی چې یاره مفتي صاحب تا را خبرې ګوتې وې وی ما ورته چې نه ستاسو حالات ما ته معلوم دي خو پوره راته ووایه وی ښځې راته په خپله وی چې ما له خپل خاوند 3 طلاقه راکړي زه مطلقه مغلظه او د هغې د پاسه خپل خاوند سره اوسېدلې مو دا بچې پیدا کړي بې احترامۍ پسې ګورې دا څیزونه شاته پراته دي بې ادبۍ پسې وروستو
په بچو د هغې اثرات دي، په شاګردانو د هغې اثرات دي. د خپل استاذ په ډېر احترام او ډېر قدر به کوئ. قسم دې دا زمونږ کابر وکړي دي. حضرت ابو هريره متعلق نه راځي رضی الله عنه، تاسو المشکات کې ویلي دي او رابشي د صحاح کې چې نبی علیہ السلام له په مخه ورغی نو سره ستړي مشي مصافحه وکړه. نبی علیہ السلام رونیو، سلام کلام وشو، نو تلاړ پټ شو. نو چې د لږ ساعت بس راغی نو تپوس ته کوي اين كنت يا ابا هريره، کوم دی؟ نو او حدیث الفاظ دا راځي چې لقيني رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا جنوب، یعنی لقيني نسبت د ملاقات او ادنا تکيږي، اعلی ته نه کوي. دلته نسبت نبی علیہ السلام ته کوي. علماوی د ابو هريره د ملاقات نیت نو غیر اختیاری علیه السلام را سره ملاقات شو. اين كنت، کوم دی ابو هريره؟ الله رسول تاسو سره ملاقات شم وكنت جنوبا فکرهت ان اجالسک. دا مې خو نه ګڼل چې د جنابت په حالت کې تاسو سره کې لاړم کورتا ام لمبل وسلام. اگر چې علیه السلام او فرمایي چې مسلمان لا نجس کېږي نه، اخو یو شرعي مسله ذکر کړه چې د جنوب خلا پاکه ده، لاس پاک دي، مصافحه مجالسه دا جایز ده. کله نه وکړي نو بیا به دا ډېرې مسلې ته معلومې دي چې جنوب بچا سره مصافحه نه کوي، مجالسه هم نه کوي، ناس هم نه کوي، او په جنابت په حالت کې بدی ګرځي، یو شرعي مسله. لیکن د ابو هريره رضی الله عنه احترام د نبی رسول او دا ثابت ده چې صحابه وبدا د جنابت په حالت کې د نبی رسول الله سره مصافحه نه کوي. احترام قدر د خپل استادانو دا انتهایی ضروری دی. د کتاب د مسجد باندې طالبان په جمعات کې دنه نن خدا مردار او تیرې داسې شعر دي لکه موبایل طالبان ټول دی غار کړل. خو به طالبان لګیو کتابونه به کړل. زما تاسو ته په نننی سبق یو سبق دان دي چې د پوره مطالعه وکړي. بل کتابونه خصوصا د دوره حدیث طلبه. د دوره حدیث مقصد دا نه دی بعض خلکو یې لکه برکت حاصل ما بلو چاته وي یره نسبت به مضبوط شي، دا د نسبت لپاره ترازی برکت حاصل نه. بخاری کولاوه هر وخت په سر د پاسه کړه. دوره حدیث کتابونه ډېر ګران دي، دا خو تاسو رښتونه ملایوي. او ځکه په اصول شاشي کې یو مبحث قنداریانو خبره سر د په خلاص نشو، نور الانوار کې بدل کی. نو په نور الانوار کې په سر خلاص نشو، نو په حسامی کې بدل کی. نو ځکه یو مسله ده د نحوی او په کافیه کې ور باندې پوی نه جون، په شرجامي کې به پوي شي. نو دې کې چې پوی نشي دې نه پس بسوي. بیا خو چې ته د احادیث درس تکې نه، نو الله دې زر محدث کا، الله دې زر شیخ الحدیث کا. او نن سبا خو د بناتو مدرسې د شيوخ النساء په دومره دي چې تیګاړه وي اولاد دې پروت دي. شيوخ د حدیث او الحمدلله دا خدای حمد دې ډېر زیات دي. چانه چې تاسو کې د حدیث شیخ الحدیث دې پلان کې شیخ الحدیث لکه کم دې شیخ الحدیث او پروس کال دوره کړی دا نن تک د نساء او شیخ الحدیث نو خدای مولیان شوي او مفتیان را طلبیان شوي. او سیبا ما بشیر جان ته مې د خدای نه پخته سو خبرې ما نه زدکا یا د نور علماونو ته حافظه مضبوطه او بزان د بناتو مدرسه جوړه کا بلوز به شیخ الحدیث. دا په خپل ځای د بناتو د مدرسې اهمیت دی. مونږه اهمیت خایو خلکو ته چې بناتو مدرسې جوړ شي او جنکه عالمان شي، حافظان شي او پردهدار شي او دین زده کی انتهایی ضرورت دی. دا هم د خوشتبه د بوجنه ده وي. خو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې تاسو نورو شیوخ الحدیث جوړیږي نو لاس کاله پنځل لاس کاله شل کاله پس بدن شیخ الحدیث جوړیږي. بیا به کتابونه رسته بګوري هغه پورې بدن د مباحث یې شوي. نو دا بس دکړه غواړي دی وخت کې پورا انهماک سره مطالعه کو. دا مباحث طالبانو ته نه راځي او دا ډیر ګران دی دوره حدیث دې کې استاد ټول فنون اجرا وکړي. ټول فنون د نحوی د قواعد اجرا به دي کې باقی د صرف د اعلالات او د ادغامات او غیره اجرا به دل تکيږي او د معانی بیان بدی د هغه مصطلحات باقی د اجرا به کېږي. د استعاری او دا ټول پکې بیانې او دا تمثيلات او دا مجاز او کنایه و غیره دا ټول اجرا به دي کېږي.
دارنګه د فقهي اصول فقه د قواعد د عبارت النص ته هغه اجرا بری دلته کې دا دلالت النص ته د اقتضاء النص فلان فلان خپل ځای سره. نو چې استاد شپږ وو کالوس کم فنون ویلي د ټول باندې کې تیری اب تا لکه څنګه چې قاری صاحب چاته جمال القرآن خو یو سره مشق کوي نو دې کې بس تا دا ټول فنون مشق کېږي. دا صرف نسبت قائمول یا صرف برکت حاصلول ندی. برکت ته پر څوک راځي نو کړهو دې نه کوي. هغه د سار بخاری را دي خولای دي دا برکت دی. ا دې سار ترمذی شریف را دي او خولای دي او خولای دي بس دا برکت دی. برکتونه په دې کې نه چلیږي. دیکھیے په مطالعه کې خواري بکې محنت بکې کوشش بکې استاد نمازان کوی حدیث ورکوټه خبره نه ده ولا خبره نه ده نو خواري بکوي پورا محنت بکوي پورا خواري بکوي پورا کتاب بګوره او د مصطلحاتونه به پورا ځان خبره وي. ځکه مفتی سے دیتا ما خو تجوید ور کړو خو دې بیا هم لګ نرمي وکړه مې چې یو تحریر امتحان به مونږ وایو. طالبانو کثرت او قلت پس نه ګرځو چې قابلان طالبان مون سره دوره کې پاتې شي. بیا دی وی جنت تحریری به وانخلو او ز تقریری به څه ته پوسونه نو ما یو ځل د دورې طالب نه امتحان غشته نو مې وړه دوره کړو مې متفقون علیه څه وای وی چې مولیانو په اتفاق کړی دوره دا کافیه طالب نه یو ځل په خوا به تقریری امتحانو دلته زو استاد تقریری به امتحانونه نو موږ هم طالب خطا کاو. طالب نے تپوسو کا کافیہ کہ راضی خالف سیبوہ الاخفش ما وتیل سیبوہ کہ دا ہے ضمیر چا تراجی دے چا بوی سیبوہ تراجی دے چا بوی اخفش تراجی دے ضمیر پر نہ پوی دے کہ دا ہے ضمیر دے کدا پتہ نہ لگے دا غریبانا محتمم سے زمون دی والد سے طالب نے تپوسو کو ادل تراش یو درجے تپوس را کا خود درجہ بندی نہ دا پلان کی کتاب دے ویلے غالبا دا شرح وقایه تپوسی ته شرح وقایه دی ویلې دی بیا وی کوم ځای پورې دی ویلې وی ټوله مخلاصه کړې وی تصورات ته پکې ویلې وی چې تصدیقات مې وسره پکې ویلې دا پته نه لګېده چې دې کې څه شي دی. ما ته محتدی راشه دته اشنا ترې ګوره شرح وقایه کې تصورات ګوره. حاصل د خبرې دا دی چې تاسو فارغ شئ او تاسو نه څوک تاسو کی چې بیان حدیث حسن څه تا وایي ضعیف څه تا وایي صحیح څه تا وایي. یو مثال راکول شي د دوه حدیثو منځ کې تعارض راشي تعارض په کومه طریقه حل کیږي دا هم یې پټې غونډه خبره درته وکړه. دا ټول مباحث او د بدقسمتینا زمونږ په مدرسه کې یو فن دی چې هغه دوه فن دي زمونږ په درس نظامي کې نشته او په نور ممالکو کې شته. زه اوس د عمرې لته یوم نو هغه ځای کې د جامعې کوم طالب علمان دی هغې د سند پسې ډېر په شوق کړی د مولانا عاشق الهي صاحب یو دوه نوسي دی هلته هغه په مدینه شریفه کې دي. نو ما نه مخکې اجازه الحدیث اخیستې نو چې د کله لاړ شم ما له راشي ملاقات نو هغې ځان سره یو څو کسان راوسته یو د شام او د سوریا د جده یو کس مدینه شریف یو وګڼ کسان یوازې ما پسې نه چې څومره علما د پاکستان دي ټول پسې ګرځي د اجازه الحدیث لپاره جماعت کې نه اصل هغه سړی پورا وستړي کی هغه د صحاح د لومبي حدیث چې دا ټول تفصیلا ځان سره په کاغذونو لیکلي اوبه تاسو اورئ او تاسو نه دا نه کوي که تاسو ته کې نو پکار دي هغه استاد ته څه بدري دغه وکي نو ټول کې نه اصل هغه طالب علمان یو به مدرس مو وي د پجده کې جامع عبدالعزیز کې مدرس او څوک د کلیت الحدیث طالبان او څوک ماجستر چا کاو چا پی ټی کولا نو یو کس عبارت وي انور خاموش په خوده اعتناقات اسما عرب دي عبارت کو ډېر مزیدار او خشتا خو ما دې بیا سبازي سيزونه په دې اصول حدیث او مصطلح حدیث کې تفصیلونه وکړل یاره ډېر عجیب ما وی د مونږ مولیا ته دي نه خبر درواتو د حالاتو نه مونږ یو خبر مونږ ته دا پته نه چې دا راوي ضعیف ته کدا څه شی د کومه مرتبه دا د حسن مرتبه دی کدا د صحیح مرتبه اس پته راته نشته. بعض روایت زمونږ د خلینو خيږي چې هغه ته اوه ور پورې وخاندي
او دومره ضعیف حدیث اگرچه ضعیف داغي په نظر کې په منزله د موضوع دی، موږ ته موضوع نه وایو، د ضعیف ځان خپل یو مرتبه شته، او د راویانو نه د حدیث د مصطلحاتونه هغوی ډېر زیات خبر دي. زمونږ په بدقسمتینا په پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، افغانستان او په دې سیمه کې په درس نظامی کې د اصول حدیث کتابونه نشته. یو راپورټ رساله د حافظ ابن حجر نخبة الفکر او شرح نخبة الفکر بحث هغه خو واقعي دریاب په کوزه کې بند دی واقعي، لیکن د هغې نه څه معتبره فایده نشته، ډېر کمې دي پکې چې رښتیا خبر. علم مصطلح خو دلته بلا علوم او فنون دي، نو یو دا لوی کمې دي. دور حدیث ته ورسېږي او د حدیث دا اصطلاحاتونه بالکل نه خبر. ما بس مبادی ذکر کول، هغه ما کتابي شکل کې چاپ کړی فوائد الحديث. تاسو ته یو کتاب ان شاء الله العزيز دلته چا بروړي مغې تاسو باوا والے ها، هغه فوائد اصولیه دلته شته، یو مرګري وروړي دی هغه ځان سره یو پیدا کړي. نو هغه هم ډیر مختصر چې تاسو دا دوره حدیث دا احادیث او بعضي سيزونه په غیبه باندې موقوف دي، ډیر مختصر مې لیکلي دي، ډیر مختصر. نو دا زمون دا یو دا کمې د مصطلح الحديث نه یو خبر راویانو نه مونږ ته پته نه ده، مونږ ته څه آگاهي نشته. دا شی ډېر ښه موضوع دی، دا مې د وخت ټوله ورځ طالبان پرې لګیا دي، میسیجونه او بل څه شی دی لکه انټرنیټ پرې کې لګیا دي، او ټس طالب بناسي او بس او کیمرې مونږ ته بیانونو لاړ شو کنه، غټ دومره شیخ الاسلام به د نامه پورې ګیره وي، غټ شیخ الاسلام، او ما ته به دلته موبایل نه نیولې او صاحب ویډیوګانې به جوړې د ساویر باخ زه د خدای غضب او قهر را نشي. د سعودي کې لوی مصیبت ده، مواجهه شریفه کې د نبی رسول الله مبارک سلام ته چې ولاړی الته ویډیوګانې جوړې، زبردست تصویر سازي روانه ده، زبردست. بیت الله سره به ولاړی د قصد به صادر د احرام ځان باندې واچي د قصد لاسونه به اوچت نیولي او بل مرګري ول په کیمرا لګیا دي تصویرونه بس لاړ حج عمره تباہ او برباد شوریا کارې ته ورسېد. زنانه ول تصویرونه لیدا چې دلته په طواف کې خلک لګي دي، دلته ولاړی د قصد فردي طواف شروع کې هغه ول ویډیو جوړي، هغه سره د بلا او زنانه تصویرونه راشي. هم د خدای قهر او غضب د دې بلا له برکت راشي. ټول طالبان په دې مصروف دي، په خواغه بلسکاله او دولسکاله طالبان د خزونه بارو ودې چې د منطقونو په څیر بغرض دومره ظاهر ابلاغ او موټر ولارم نه وي. نو په دې کتابونو مې مصری لیکلې زړه به دغه را مخکې شونو مصری به په کتابونو لیکلې. نو استادانو به ویل کوي طالب خورې به مولا شي، طالب خورې به مولا شي چې کتاب ګوره او یادوي شین کې خالونه. اوس طالب خورې به مولا شي چې لاس کې دې مې به موبایل وي او کوي پکې میسیجونه مولا دنه نه جوړي. لږ به دا مهرباني کوي د دې موبایل نه به ځان ساتي. زه خو په درس کې موبایل باندې مکمل پابندي، موبایل کې په دې درسګاه را نوځي او د درسګاه وته پورې به موبایل به مکمل پابندي. اوس نه د مخکې را روانه خبره او مفتی صاحب ته درخواست کوم چې په دا مدرسه کې په پابندي ولګي سبقونه اوقاتو کې بالکل 2 بجو نه 2 بجو پورې خو چې بالکل څوک موبایل استعمال نه کوي، بل سبق ته متوجه. یو طالب بخسوال کاو د خدای نار قسم طالبان خمشته کړه، وی خدای حضرت خضر را باندې را پیښ چې ما ته دعو کی او سار چې پاسم چې زمانہ لوی امام رازی جوړي. په دې سوچ کې ګورډیر خلکو سم پراته لري بچ سار پاسم چې معنا غزالی او رازی جوړي. حضرت خضر پیدا کړ. حضرت خضر په حیات او ممات کې، موت او حیات کې اختلاف د علماء او محدثین خو وفات شوه او بدلایل وي را بشي. خو که جام دی دونه نه دی اوسګار چې باجوړ او چارته دی او د پیښور مولا په ذکر دي چې راکه دواره تکوم چې امام رازی نه جوړ شي. دونه پاگل هم نه دونه اوسګار هم نه. نو چې خوان دی نه کنو بس کینا ته په خوا چې به طالبانو کتاب کته کنه. ما تاسو مې بابا جی سره با
دا طالبان به ډېر زیات و، خصوصا د افغانستان غټ غټ پټکي به والي نو هغوی به داسې دا کتاب مخې ته یې ښودی او دا سنګلې به یې لګولې وې، هلوړې به پرتو کتاب به یې کړ. یو ځل زمونږ په جومات کې یو طالب او بجلی هم نه وي، ډیوې به لګېدلې وې، شړشمو د تیلو ډیوې به وي، ډیوو ته به یې کتاب کاته. نو چې هغه څنګه لګیا دی او دا کتاب ګوري چې تا د ډیوې نه پټکي ور اغشته او غړ غړ پټکي به چې ور اغشته رڼا شوې ده. بس طالب پاسې دی، خدای مو بخنه زه د معراج شپه ده ليله القدر هغه فضیلت د معراج د شپې خو بس مشهور ده پالته نه دا عوام وی خدای مو بخنه چې د معراج شپه ده کڅو دوا کې چاوي معراج په دې پرې د پټکي دی ور اغشته نو تاسو په پراتو چا وته وروړه به ته فلان کی ویسو کې لکه سبق په کتاب ته ناشته وی حضرت خضر ما ورلره کې دوا ته کوم چې خدای دې مولا جوړ کړي. نو عربي لغت کې د دې مرفقین یو نوم خضرون هم دی، په کسره د خ سره او په سکون د دوات سره. نو او توید ته یو خضر ما سره دوه خضرین دي، دا خپل کار کاوه. کتاب قتل د استادانو پورا دغه ساتل، قدر ساتل. زمون شیخ مولانا عبدالحق صاحب بانی د دارالعلوم حقانیه رحمه الله رحمتا واسعه داغي خپل جمعات چې ونو کټیګان محله به به مازیګر ورتلو نو بیٹک ټیم زور غلې زماده والد سے به وسره ډېر تعلق هغه به موږ درې کسې داغي کولې ځکه د مدرسې مخکې د کټیګانو جمعات کې چې موږ ورلو په دې شوق ورلو چې موږ ته خلک وي چې هغه کټ د دوی اوسم پروت په کم کټ کې چې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ناشته کړې نو موږ ورلو هغه بیٹک تا نو واقعي کټ پروت دا چې کچا باندې بیٹک و دا اوس په یری یا درو کټ و یا د څلورو کټ نو چې هغه ته موږ په دروازه دنه بیٹک یې ورننه وته نا کټ ماو کته نو دوه ساده لري نو بیا مې تاسو مولانا انور الحق صاحب مې دا یو دې کټ کې مولانا صاحب ناشته کړې راغلي نو 2 ساعت مې را 2 ساعت اورېدلې مې خو ماته سي معلومات غوښتل مې را 2 ساعت لري ولې پرتی دي وی دا الله دې صادر هغه چې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په ناشته کړې نو بابا مې وی چې دا بل صادر پیچوي چې هغه خیرن نشي تاسو کتابي خبره نه کتاب کې بتا سودا چې ته نه کړې اگر چې موږ سره د دې سیزه بنیاد شتا دلیل اصل موږ سره موجود دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کوم مش باندې خله مبارکه خو دې د وبس کلی دي نو صحابي هغه خله پرې کړی دا او ځان سره محفوظ ساتل دي د نبی علیہ السلام مبارک او امام بخاری اخره کې به بابونه قائم کړی دي چې د نبی علیہ السلام کم سیزونه د نبی علیہ السلام نه پاتې دي باقیات صالحات نو هغه یو صحابي ځان سره برکت لپاره ساتل دي ګور دومره احترام زموږ استادانو کړی د خپل شيوخ نو یو بدا مهرباني کوي بل دا دي چې الحمدلله داسې خو بني خو بعض طالبان بیا په ډوډۍ کې مخوادي خوا کوي دا ډوډۍ خراب ده او دا ډوډۍ خدا دا کمزور ده په دارالعلوم حقانیه کې زوم طالب او د الله دا شان یو دو موقو کې الته 48 شوی چې پاغي باندې مولانا صاحب ډیر زیات خپه شوی او د الله دا فضل او کرم چې پاغه دو موقو زنو ما دا چې ټیم کې بشوي چې په مدرسه کې نو چتا انسان دې دا خو څه پته نه لګي چې په ترکارې کې چې ترکاری راوړل نو پاغه کې چې تا چینجه وو که څه خاص خاشات څه حشرات الارض دا ترکارې